الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه ترمذي. د معاذ بن جبل رضی الله عنه نه روایت دی. قال هغه فرمایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې اورېدلی دي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، یقولو چې فرمایل به ویلې: قال الله عز وجل، چې فرمایي. د حدیث کوم حدیث دی؟ قدسی حدیث دی. المتحابون فی جلالی، هغه کسان چې محبت کوي په خپلو کې سره، فی جلالی، زما د جلالت د وجې، یعنې زما د خاطر باندې، لهم وي به دوی لره منابر، منبرونه به وي، منارې به وي، من نورن، د نور نه به جوړې کړې شوي په ورځ د قیامت باندې. یغبطهم النبیون، چې غیبته به کوي په دوی باندې انبیاء کرام و شهدا او شهیدان. یو غیبته یې ورونو، یو حسد دی چاته چې الله رب العزت نعمت یو حسد دی. حسد دی چې چاته الله یو نعمت ورکړي ته د هغې زوال وغواړي، زور درکړي تاته چې څنګه در سره دا شی شته، بده در باندې ولګي، خوند در نه کړي، نو د هغې د زوال تمنا هم لرې، کوشش هم کوي چې دنه دا شی لاړ شي، ضایع شي که نه. چاته الله منصب ورکړي، چاته الله مال او دولت ورکړي، چاته الله جمال او کمال ورکړي، نو دا حسد دی. یوه غیبته ده چې هغه د حسد برعکس، د یو چا ته الله رب العزت نعمت ورکړي، هغه نعمت ستا خوښ شي، ته د هغه نعمت تمنا وکړې چې کاش ما ته هم دغه شی میلاو شوی وی. د هغې نه یې د زوال تقاضا نه کوې، تمنا یې نه لرې چې د هغه د لاس نه دې ووځي، بلکې ته ځان دپاره تمنا لرې چې ما ته دې هم الله دغسې راکړي. دې ته غیبته وایي. غیبته یو حسد دی، یو غیبته. په معنا باندې پوه شوې د غیبتې؟ چې د بل چا نعمت وګورې، د هغې نعمت تمنا ته هم وکوې چې کاش ما سره هم دا شی وای. دې ته غیبته وایي. دا حدیث هم ورونو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث چې د الله رب العزت نه روایت کوي، یعنې قدسي حدیث دی. الله رب العزت هغه کسانو په باره کې وایي، کم کسان چې په خپلو کې سره محبت کوي. په خپلو کې سره محبت الله رب العزت په دې قدسي حدیث کې بیان کړی چې دا محبت نورو اساساتو باندې نه وي، ځکه په دنیا کې انسان د ډېرو شیانو لپاره محبت کوي. دا چې مور او پلار سره سړی محبت کوي، پلار د خپل اولاد سره محبت کوي، دا هغه فطري محبت دی، طبیعي محبت دی چې انسان یې خامخا کوي، ځکه د قرابت په اساس باندې، د وینې په اساس باندې دا محبتونه دي. دا چې یو کس د چا سره خپل خپلوان او خپل قوم قبیلې سره محبت کوي، هغه هم یو سبب لري د اسباب د دنیا نه، چې هغه قرابت دی، قبیلوي دی. څوک د ژبې په اساس باندې یو بل سره محبت کوي. دلته الله رب العزت په دې حدیث قدسي کې الله رب العزت محبت خپل بیانوي، او هغه کسان چې محبت په خپلو کې سره کوي، هغوی دپاره د ورځ د قیامت جزا او هغه عظیم نعمت الله رب العزت ته په ګوته کوي. خو ورسره دا هم الله رب العزت په صراحت سره ویلی دي: فی جلالی، المتحابون فی جلالی. هغه خلک چې محبت په خپلو کې سره کوي، نه د قرابت په اساس باندې، نه د خپلوالۍ او د وطندارۍ په اساس باندې، بلکې محبت کوي زما په خاطر باندې، زما د جلالت او زما د رضا په خاطر باندې. هغه قسمه محبت کوونکي به په ورځ د قیامت به الله رب العزت دوی دپاره منابر جوړ کړي. منابر جمع د منبر ده. منبرونه به الله رب العزت ورته جوړ کړي وي، منارې به الله رب العزت ورته جوړې کړي. منبر هغه پورته شي ته وایي چې انسان پرې معلومیږي. د جومات منبر، منار چې د نورو دپاره علامت وي، د لرې ښکارېږي، جوتېږي، نو دا به د نوري د رڼا به وي. داسې به ښکارېږي لکه موږ تاسو ته چې اوس په اسمان کې د شپې ستوري ښکارېږي، میاشت راته ښکارېږي،
دغسې منبرونه به جوړ شوي په هغې باندې به خلک ناست دي. یغبطهم النبیین و شهدا، حتی دومره ښایسته به وي چې شهدا چې په هغوی باندې به هېڅ غم نه وي، د شهداو نه پورته ډله څوک نشته، د انبیاو کرامو نه پورته ډله څوک نشته په ورځ د قیامت باندې. خو حتی انبیا کرام به هم د دې منابرو د ښایستوالي د وجه نه، د جګوالي د وجه نه به انبیا کرام او شهدا به هم دا تمنا کوي، غبطه به کوي چې کاش دا منبر یا دا ځای موږ ته هم راکړل شوی وی. د دې نه معلومیږي چې دا ډېر عظیم اوچت مقام دی چې یو کس بغیر د شهادت نه، بغیر د نبوت نه دا منابر انسان ترلاسه کولی شي. د څه په اساس باندې؟ د محبت په اساس باندې چې په خپلو کې سره محبت وکوي. د محبت د الله په خاطر، محبت د دې په خاطر باندې یو د بل سره کوي، د تقوا په اساس باندې په د خپلو کسانو کې چاپېریال کې ګوري چې څوک د الله په لاره باندې ډېر برابر دی. نور هر شی باندې چې لپاره کش چې د کم وطن دی، د کم ژبې دی، د کم قوم و قبیلې دی، د کم مسلک کس دی، صرف شی ورته مطرح وي، هغه د الله رب العزت په لاره باندې برابري. الله په لاره باندې برابر انسان سره د الله په خاطر باندې محبت وکوي. محبت دا معنا چې په زړه کې ښه ور باندې ولګي، خوږي ورته زړه ته، د خیر تمنا ورته ولري، د شر دفع کولو تمنا ورته ولري چې شر ورته ونه رسي، خیر ورته ورسي، په ښو یې خوشحاله کېږي، په بدو یې غمجن کېږي. او بیا په همدغه اساس باندې د دې محبت په اساس باندې ملاویږي، ورسره محبت ورسره کوي، اظهار د محبت ورسره کوي، اکرام یې کوي. دا ټول هغه آثار د محبت دي. د نبی علیه السلام په یو بل حدیث کې راځي، و یو وخت کې په یوه زمانه کې یو کس روان و، کم کلي ته روان و. الله رب العزت ملائکه ورته راولېږله په شکل د انسان کې. پوښتنه یې ترې وکوله چې چېرته روان یې؟ د کس وایي چې زه فلان ابن فلان ته ورځم چې زما ملګری دی، د هغې ملاقات دپاره ورځم. د کس مرسول د الله طرف نه راغلی ملاک پوښتنه ترې کوي چې آیا په تا باندې کوم احسان کړی، د هغې بدله ورکوي. هغه ورته وایي چې نه، هېڅ احسان په ما نه لري، خو زه د الله په خاطر باندې محبت ورسره کومه، د دې محبت په اساس باندې ورځم. څوک چې چا سره د الله په خاطر محبت کوي، خامخا یې د محبت ورکشکاږي، د ملاقات لپاره تمنا لري چې ملاقات ورسره وکوي. نو وروسته د هغې نه ملک ورته وویلی چې زه د الله د طرف نه د ما فوق 7 سماوات نه راغلی ملک یم، د اسمانونو نه راکوز شوی ملک یم، الله را لېږلی یم، الله رب العزت په تا باندې سلام وایي، درود در باندې وایي. د دې په وجه باندې چې ته د الله په خاطر باندې د یو مسلمان ورور پوښتنې ته ورځي. نو ورونو په خپلو کې د محبت کولو دغه مقام دی. په بل حدیث شریف کې راځي 7 یظلهم الله یوم لا ظل الا ظله. په ورځ د قیامت باندې به اووه ډلې داسې وي، اووه کسان به داسې وي چې د الله تر سوري د عرش سوري لاندې به ناست دي. په داسې ورځ باندې چې هېڅ سوری به بل نه وي غیر د عرش د سوري نه. اووه ډلې یعنې اووه قسمه خلک به راځي، الله رب العزت په تر دې سوري لاندې ځای ورکوي. په هغې کې 2 هغه کسان دي چې د الله په خاطر باندې یو د بل سره محبت کوي. اجتمع علیه وتفرق علیه. د همدغه محبت په اساس باندې یو بل سره میلاویږي، د همدغه محبت په اساس باندې یو بل نه جدا کېږي. یعنې کله چې میلاویږي هم د الله په خاطر باندې یو بل سره میلاویږي، د دین په خاطر باندې، په دې خاطر باندې چې مشوره وکړو چې دعوت څنګه وکړو، په دې خاطر چې جهاد وکړو څنګه یې وکړو، په دې خاطر چې څنګه پلان جوړ کړو، په دې خاطر چې خپل تربیت څنګه وکړو، په دې خاطر چې ته د ما تزکیه وکړه، زه د تا تزکیه وکړم. صرف د دې په خاطر باندې یو بل سره ملاقات کوي، میلاویږي یو بل سره. کله چې یو بل نه جدا کېږي هم زړه یې نه غواړي چې یو بل نه جدا شي، خو د دین تقاضا دا وي، د شریعت تقاضا دا وي، د وخت تقاضا دا وي چې باید یو بل نه جدا شو. ته باید دې سنګر ته لاړ شې، زه باید دې سنګر ته لاړ شم، ته باید دلته دعوت ته لاړ شې، زه باید دلته دعوت ته لاړ شم. نو د ناسته هم د الله په خاطر باندې وي، د افتراق هم د الله په خاطر باندې وي. دغسې کسان ته په ورځ د قیامت، دغسې 2 کسانو ته به محبت کوونکو ته به الله رب العزت په ورځ د قیامت تر خپل سوري لاندې ځای ورکوي. ورونو په دې حدیث باندې عمل که انسان په خپل کور کې ناست وي، کیدای شي شاذ او نادر دا موقع په لاس باندې درشي. په خپل وطن، خپل ولسوالي، خپل ولایت کې ناست خلک کیدای شي ډېر کمو ته دا موقع په لاس باندې ورشي، ځکه چاپېریال کې چې ګورې څوک دی، خو یا به د ورور وي، یا به د ماما وي، یا به د کاکا زوی وي، یا به د ماما زوی، یا به د بل خپل قرابت به ورسره لري. د هغې سره مو مینه محبت
چې ته هر څومره ورسره یې خامخا یو بل دافع هم شاته موجود وي، یو بل سبب هم موجود وي او هغه قرابت وي، د وینې قرابت وي، صله رحمي وي، د هغې په اساس باندې ته ورسره مینه محبت کوي، یا د ژبې په اساس باندې یا د مسلک په اساس باندې، دواړه هم مسلکه یې، دواړه یا ډاکټران یې یا انجینران یې یا دواړه مولوي صاحبان یې یا دواړه په یوه مدرسه کې درس وایي. ورونو د جهاد میدان هغه میدان دی چې په هغې کې په دې حدیث باندې عمل که څوک کوي نو اساس او بنیاد به یې خامخا فی جلالی مسله وي، د الله په د الله رضا به وي. ځکه دلته وطنونه لرې دي، ژبې سره لرې دي، مسلکونه سره لرې دي، قرابتونه سره لرې دي. ته چې دوه سره یو ځای کېږي د الله په خاطر باندې یو بل سره محبت کوي نو الله رب العزت ورته دا دوه عظیم نعمتونه ورکوي، یو په ورځ د قیامت باندې سوری، بل په ورځ د قیامت باندې په جنتونو کې منابر د نور، داسې منابر چې شهدا او انبیا یې هم د هغې غبطه کوي. ورونه الله رب العزت موږ تاسو ته دا موقع په لاس باندې راکړې ده. د مینه او محبت کولو دپاره کم غر سوري کول ضرور نه دي، د مینې محبت کولو دپاره د الله په خاطر باندې کم ټریننګ، کم تدریب، کم تدریس، کم مراحل طی کول دا ضرور نه دي، لازم نه دي. مینه د زړه یو څړیکه ده، د زړه یو احساس دی چې انسان کې را پیدا کیږي. د انسان مخې ته چې دومره نعمتونه په ورځ د قیامت باندې دومره انعامات موجود وي، انسان د دې نه استفاده وکوي. د جهاد په لاره کې ورونو کله کله راټولېدل د ورځو په اندازه باندې وي، کله کله د ساعتونو په اندازه باندې وي. کیدای شي عملیاتو ته لاړ شي، د یو بل ګروپ د ملګرو سره لاړ شي، کیدای شي مغه 2-3 ساعته دپاره یې ووینې، بیا په خپل عمر کې سره ونه وینې. په یو مرکز کې تدریبي مرکز کې راجمع کېږي، یو میاشت و نیمه میاشت په یو وخت کې تېرېږي، ځای کې تېرېږي، د هغې نه وروسته چې کله جدا شي کیدای شي په خپل عمر باندې بیا ونه وینې. نو په دغه ځایونو کې استفاده کول د دې نه چې د هر جلیس سره کېنې، د هم مجلس ملګري سره کېنې، د هم وطاقي ملګري سره کېنې، د الله په خاطر باندې مینه ورسره وکوه، محبت ورسره وکوه، د دې محبت اظهار ورسره وکوه. نبي علیه السلام فرمایي څوک چې د چا سره محبت کوي هغه د صرف په زړه کې نه ساتي بلکې اظهار د په خوله ورسره کوي، ورته وایي دی چې انی احبک فی الله. کیدای شي دا دعا یا د حدیث تاسو علیکم بسنت کتابچه کې هم موجود وي چې چا سره د مینه محبت وي اظهار ورته کوه چې انی احبک فی الله، د الله په خاطر باندې محبت در سره کوم. جواب دا دی چې احبک الله الذي احببتنی فیه، الله د تا سره هغه ذات د تا سره محبت وکوي د چا په خاطر چې ته ما سره محبت کوي. ورونو دغه موقع ده چې د دې نه باید استفاده وکوئ او په دې کمو لحظاتو کې د ورځ د قیامت سوری د عرش سوری ځان ته وګټئ، منابر د نور ځان ته وګټئ صرف په یو څو کلمو باندې، او وروسته د هغې نه دا کلمې په خوله باندې د دروغو نه وي بلکې عملي مظاهره یې باید په ژوند کې وکوئ. څوک چې د چا سره محبت کوي هغې ته د خیر اراده لري، هغه ته د آرامتیا اراده لري، د هغې احترام کوي، هغه ته دعا کوي، د هغه کومک کوي، د هر څه په عمل کې ورسره ثابت کړي. الله رب العزت موږ تاسو عمل کول ته